د کور او ښار جوړولو وزیر کونړ ته د خپل سفر په ترڅ کې سرکاڼو ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د پشد په سیمه کې د ښارګوټي پرانیسته وکړه. له همدې امله په جوړو شوو مراسمو کې د کور او ښار جوړولو وزیر په دې ښارګوټي کې 263 نمرې چې هره نمره 15 بیسوي ده له پاکستان هیواده په زور او جبر راویستل شو افغانانو ته د کور جوړولو په موخه د ویش لړۍ پیل کړه. د کور او ښار جوړولو وزیر وویل اسلامي امارت په ټوله معنا هڅه کوي چې هیواد ته راستانه شوي افغانان د کورونو خاوندان او عزت یې خوندي کړي. شک نشته چې موږ د ټول افغانستان د هر وګړي مسؤل یو. شک نشته چې موږ د هر محتاج مرجع یو. شک نشته چې موږ د هر هغه چا چې هغه کور نه لري، هغه کار نه لري او هغه د خپل بجو حلاله ډوډۍ نه لري، موږ د حکومت ټول مسؤلین خپل مسؤلیت درکوو او دغه خپل مسؤلیت کړو. کم مهاجر چې افغانستان ته راځي د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د 15 بیسوي کور مستحق دی. هر افغان د کور مستحق دی، لیکن فعلا زمونږ او ستاسو دغه ورونه بې سرنوشته، دغه ورونه بې سرپناه او دغه ورونه محتاج دي. لهذا موږ به د دې لاسنیوه کوو. بل پلو کونړ ولایتي چارواکو په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان هیواده په جبري ډول راستنه شوو کورنیو سره هر ورځ مرستې ترسره شوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. تاسو هغه همکاري د امارت او هلې ځلې د وزیرانو په سطحه باندې وینئ او اوس هغې ته سرپناه دپاره دغه 15 بیسوي ځمکه په نظر کې نیول شوې چې دغه به ټولو مهاجرینو ته که څوک ځمکه لري او که نه لري هغې ته به دغه د ویش لړۍ روانه تر څو چې یو مهاجر پاتې وي هم هغې ته به ځای پیدا کېږي او په واک کې به ورکول کېږي. انشاءالله د سر د سبا نه به په دې کې موږ عامه خدمات دغه مهاجرینو ورونو دپاره هغه پیلوو. نو کوم عامه خدمات چې ولس ته ضرورت لري او انسانانو ته ضرورت لري انشاءالله او دلته موږ پیلوو او د دې لپاره مختلفه کمیټې ټاکل شوې دي چې موږ د هغې په سرپرستۍ کې انشاءالله هغه به موږ په خپل وخت باندې سرته رسوو. له هغه مهاله چې د پاکستان حکومت له لوري د افغان کډوالو سره زور زیاتی پیل شوی تر دې مهاله کونړ ته څه د پاسه 10,000 کورنۍ راستنې شوي. دغه کورنیو ته د اسلامي امارت لخوا لومړی ښارګوټی یو کال وړاندې په خاص کونړ او دوهم ښارګوټی ورته د سرپناه برابرولو په موخه اوس د سرکاڼو ولسوالۍ په پشد سیمه کې پرانیستل شو چې په دواړه ښارګوټي کې به نږدې 1400 راستانه شوي هیوادوال د سرپناه خاوندان شي.